د نبی صلی الله علیه وسلم د هجرت واقعه هغه په دې طریقه چې نبی صلی الله علیه وسلم د کور نه وروته چې په دې کې د نبی صلی الله علیه وسلم ډېر معجزات شګر هغه سره او د مکه مشرکینو د سترګو ته ورورتل هغه نه لیدل د یو ته د مکینه دا ابو بکر رضی الله عنه د لار چې کله لار نو دی غار ته نه وتل غار ته چې کله نه وتل مشرکین ران ګرچا پیرته تاسو د غار نه او دلته نو ابو بکر رضی الله عنه غمجن شو او خپو په دې باندې نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل چې رسول الله کچیر ته ما ملکی نو زه یو کسمه په ما باندې نو دنیا ودانه ده نورانه ده خو یا رسول الله کتا دا خلق قتل کې شهید دي کی نو امت به د غټ خیر نه محروم شي او دای نبی صلی الله علیه وسلم کې شهید کړي نو رب العالمین په دې خلق باندې عذاب راوستو چې تاسو زما نبی شهید قتلم او په تاسو عذاب راولم هلاکوم نو یا رسول الله کتا قتل کې په الله باندې څوک اعتراض نشي کولای نو الله رب العالمین په دې خلق باندې عذاب راولي چې تاسو ولې زما نبی شهید او قتلم نو ابو بکر رضی الله عنه خفو نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلي چې ابو بکر مخبکیګه لا تحزن ان الله معنا مخبکیګه مغم جن کیګه الله زمون سره دی او به وته ویلي چې ما ظنک باثنين الله ثالثهما ستاپ هغه دوه کسانو باندې څه ګمان دي چې الله رب العالمین دا غي دریمي الله رب العالمین زمون سره مغم جن کیګه نو هغه خلک چې د ابوبکر رضی الله عنه دشمنانی هغه وی په دې کې په ابوبکر رضی الله عنه باندې یې رااله او دا یې د پسان باندې داخله چې د دین ودی خلک دي دغه کې الله رب العالمین په قران کې د څه ویلي چې لا تحزن ان الله معنا نبی او دوی ته غمجن کېګا دغه ته نو چې ته مېریګا ابوبکر رضی الله عنه غمجنو یریدنه چې زب مړ شمه په دې باندې خپو چې نبی صلی الله علیه وسلم را شهید نشي په دې باندې خپو نو هغه وی چې را دا یریده اسنه چې د تمل نشمه دا خبره د خلکو غلطه ده بلکې ابوبکر رضی الله عنه بارک الله وی چې لا تحزن تم غمجن کیږي په دې باندې ابوبکر رضی الله عنه غمجنو چې نبی صلی الله علیه وسلم د مشرکان شهید نگی نو ابوبکر رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم په دې غار کې دریش په وکړه درې ورځې تیرې کړې په دې غار کې د جیل په شکل باندې او جیل چې د انبیو سنت ده یوسف علیه السلام جیل تیر کړل دی نبی صلی الله علیه وسلم په شعب ابي طالب کې درې کاله جیل تیر کړل دی چې هغه ځان وګدو واقعه ده بارها درې ورځې نبی صلی الله علیه وسلم او ابوبکر رضی الله عنه په دې غار کې ایثارو د دې د خوراک او د سکات انتظام علما ذکر کوي وایي چې د ابوبکر رضی الله عنه یو غلام او هغه په ګډه بزې سره ولې وای د مکینه به دا ګډه بزې ویسره سار کې چې کله به ما زیګر ما خام شو دا ګډه بزې به تر روانې کړلې د مکی طرف ته نو چې کله به تورتم شو نو دی د ابوبکر رضی الله عنه غلام به د خپل ګډه بزې د دې نور ممکن نه پټې به روانې کړلې او دغه غر له به ور وستلې اته به راول شلې او دغه شوده به نبی صلی الله علیه وسلم او ابوبکر رضی الله عنه ته ورکړه دا درې ورځې په شوده باندې تیر کړلې علما ذکر کوي د نبی صلی الله علیه وسلم اکثر خوراک شو هغه شوده او کجوري کچیرته موږ او تاسو نو درې ورځې موږ او تاسو په شوده باندې شو تیرول علما ذکر کوي وای کله چې د چا روح صفای روحي پاکي نو د دې انسان خوراک د ډیر طبيعت نه کیږي خوراک عزت نه کیږي چې کله وای د انسان دا روح خراب شي او د دنیا سره مینه شروع کی او ګناونو کې اخته شي د دې انسان دا روح خرابيږي او به د انسان دا ګډه غټه شي به ډیر خوراک کوي خو چې کله د انسان دا روح پاکي هغه به ډوډۍ د زړه نه کیږي نو درې ورځې دې په شودو باندې تیر کړلې د یو مشرک سره لوس کله چې تبر اعظم ته بلاره نو به هغه د رب العالمین قانون دی چې کله د یو ملک او د یو علاقین النبي هجرت کې ولاړ شي او د کلی علاقې خلک خپکی نو د الله رب العالمین دوه عادت دي دوه کارونه الله رب العالمین به کوي یو کار دا کوي چې کله د ملک او د علاقین النبي لاړ شي الله رب العالمین په هغه کلی او علاقې باندې عذاب راولي لکه صالح علیه السلام چې کله د خپل کلی نه لاړ الله رب العالمین په کلی باندې عذاب راوسته د غرنګي هود علیه السلام چې کله د خپل کلی نه لاړ په هغه کلی باندې الله عذاب راوسته لوط علیہ السلام چې کله د کلی نه وته الله رب العالمین په کلی باندې عذاب راوسته نو یو طریقه د الله دا چې نبی د کلی نه وځي الله رب العالمین په کلی باندې عذاب راولي او دا کلی ولټه کوي داخله تبا کوي او دمه طریقه د الله رب العالمین دا کله چې یو نبی د کلی نه وځي نو الله رب العالمین دغه نبی ملګری پیدا کوي او دغه نبی دعوت غالب کوي او داخله الله رب العالمین ذلیل کوي نو د مکینه چې نبی صلی الله علیه وسلم او تعالی په مکه باندې عذاب را نه وسته خو لیکن د نبی لان مدینه ته ملګری الله پیدا کړ دعوت الله کامیاب کړ الله به د مکه ته فاتح را نه نسته او مکه به ته فتح کړ لولا عزت ورکو د مکه خلق الله رب العالمین سو وخت بعد ذلیل کړ نو دا د الله قانون دی نو نبی صلی الله علیه وسلم د دې غار نه وته روانو
د مکی مشرکانو د نبی صلی الله علیه وسلم په سر باندې سل اوخان انعام مقرر کړ چې چا نبی صلی الله علیه وسلم ملک وینیو نو غیر به موږ سل اوخان ورکو نبی صلی الله علیه وسلم روانو په دې کې سراقه ابن مالک چې په دې وخت ایمان نو راوړل دا دی ولیدل چې کله دی نبی صلی الله علیه وسلم او ابوبکر زنانوی ولیدل نو دی ویلي چې را چانس دې سلو خان دی او دا به وګټم او د نبی صلی الله علیه وسلم سره اسیم اصلحه نشته دی ابوبکر زنانو سره او ور بشم است به مړکما کله چې سراقه ابن مالک ورپسې نبی صلی الله علیه وسلم پسې د اسدا په خې چې وي الله رب العالمین فی جلد من الارض فوج اسمکه الله رب العالمین د اس په خې نه نيستلې چې کله نه نيستلې نو دا پوه شو په دې باندې چې نبی صلی الله علیه وسلم ماته خیره وګړلې وې دې سراقه ابن مالک نبی صلی الله علیه وسلم ته ویلې چې تا ماته خیره وګړلې خیر دې اسماء پر دعا وغواړه چې ما خلاص کې الله سبحانه وتعالى سره وېما چې کله نبی صلی الله علیه وسلم دعا وغوښتله چې کله خلاص نو به د کوشش وکړي چې نبی صلی الله علیه وسلم عملو کې گزار پیو کی به نبی صلی الله علیه وسلم خیره وکړلې به د اسدا په خېج کوم نه پدې زمګه کې به لاړې نو د به ویل چې دعا وغواړه به نبی صلی الله علیه وسلم دعا وغوښتله خلاص دریم کړه ته به دا کار وکړ به ور روان شو نو دریم کړه ته به د اسدا په خې الله رب العالمین په دې وچ زمګه کې ومنډلې نو دی اخر کې ویلې چې رسول الله اسما تاسو سره لوز دي کدا پیر دعا له وغواړه او زه به تاسو هیڅ هم نه وایم تاسو سره ملوز دي دا کوم مشرکان چې روان دي تاسو بسې دم د نزست نومه او خیر اسما لپاره دعا وغواړه نبی صلی الله علیه وسلم له دعا وغوښتله او د اسبخي الله رب العالمین به تر اخلاص کړلې او نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې سراقه دا مکه باندې رب العالمین به ته فتح کوي او د کسرا او د پارس د باچاهانو بنگړي دا بس په لاس کې اچولې کیږي نو دا که چې زمونږ تاسو نو د دې زمانه کې د دې مثال ده چې لکه یو سړی وای دوه درې کسانی او هغه چاته وای چې را د امریکای او د روس د باچاهانو بنگړي بس په لاس کې اچولې کیږي او دوه درې کسانی ختم دا عقل د څه نه مني چې را به څنګه کیږي دوه کسان د نبی صلی الله علیه وسلم او ابوبکر رضی الله عنه د مکینه د خلکو شړلې دي او دا څه خبره کوي نو دا سراقه ابن مالک هم مشرک هو لیکن د نبی صلی الله علیه وسلم په خبره باندې یقینو دی نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل چې رسول الله مال خط راکا نبی صلی الله علیه وسلم له خط ورکو به مکم فتح شو د عمر رضی الله عنه په وخت کې هغه کسرا او پارس فتح شو چې کله فتح شو نو د غزې د باچاهانو بنگړي صحابه وراوړه چې کله راوړه نو عمر رضی الله عنه دا تقسیم اول سراقه بن مالک رضی الله عنه پاسه یا امیر المؤمنین دا بنگړي زما دي عمر رضی الله عنه ورته ویل چې تاسو دې دا خو دې مجاهدین راوړي دي او دا خو دې دیو برخه ده دا څنګه ستادي هغه خطر راوغسته او ته ویل چې مال نبی صلی الله علیه وسلم دا خطر کړی دی چې ستا په لاس کې د کسرا او د پارس د باچاهانو بنگړي اچولې کیږي وای عمر رضی الله عنه هغه بنگړي راوغسته او دلې ورکړه نو دا نبی صلی الله علیه وسلم چې په معجزه باندې به دا خبرې کولې څومره مده پس دا خبره صادقه شوه به سراقه ابن مالک د دیونه روان شو او نور مشرکین لورغه وته ویل چې په دې کې څوک نشته دي اسه مگر زي نور مشرکان هم د دې نه راستانه کړ ابو بکر رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم هجرت کو مدینه منوره ته لاړ